نو ټول رمضان به تیر شي خو ته به الله ته لاس چوت نه کړي. دا ګوره ډېر بې حسه انساني چې د روژه ماتي نیمه ګنټه تېره شي او دی صرف د پخولو د خوړلو د جمع کولو او په بازار کې تاویږي دا سوچي. نیمه ګنټه مخکې راشه او کوشش وکړه. دا ښې دعاګانې دي، د هغې ښایسته ښایسته کتابونه دي. یو 20 منټه د ځان دپاره، د مسلمانانو دپاره، د هدایت دپاره، د اولاد دپاره، د جنت او د دنیا او د آخرت چې کوم جامع دعاګانې دي دا کوه. دا محمد رسول الله صلی فرمایي د الله نه رد کړي. د قرآن کریم کې یو دعا ده، ربي اوضعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي تفت اليك واني من المسلمين. دا داسې یو جامع دعا ده چې یا مال توفیق راکړي یا اله الامین چې زه ستا شکر وباسم دا هغه نعمتونه چې تا ما باندې کړي، زما په مور او پلار دې کړي دي. یا الله مال دا توفیق راکړي وان اعمل صالحا ترضاه، چې داسې ښایسته ښایسته عملونه وکړم چې ته پرې رانه راضي کېږي. د نیکو لار راته اله الامین کولاو کړي. یا الله دا بچي مې نیک عمله کړي، دینداره کړي. یا الله زما تا ته توبه ده. یا الله زه د مسلمانانو او مؤمنانو نه یم. قرآن کریم کې الله فرمایي چې مؤمن سړی کله 40 کالو ته ورسي وایي بیا دا دعا د رب نه شروع کړي. دې وجې نه یو امام دی د سلفو کې یو کس ول راغی ویل زما دا بچي چې دي دا لږ دینداره نه دي. هغه ورته وفرمیل د الله نه دعا وغواړه په دې، د الله نه مدد وغواړه په دې دعا سره. ویل دا دعا راته قرآن کې الله ښودلې ده، د بچو دپاره هم ده، د ځان دپاره هم ده، د مور او پلار دپاره هم ده. نو دغه وخت کې په نیت وکړي چې پېشبني کې به یو 20 منټه دعا له ورکړي او یو 20 منټه به د روژه ماتي کې ورکړي. او د دې چې د نیت وکړو الله به درته اسان کړي. چې نیت دې نه کړی او اراده دې نه کړي نو ټول رمضان به تیر شي خو ته به الله ته لاس چوت نه کړي. او دا ګوره د الله وعده ده چې وقال ربکم ادعوني استجب لكم. قرآن کریم کې ډېرې وعدې الله د ایمان والاو سره کړي دي. یو دا ده چې څوک زما نه دعا غواړي زه یې قبلوم. نو یو د دې نیت به وکړي. دویم څلورم د قراءة القرآن والذکر. دا نیت کوه چې یا الله د برکت او د رحمت میاشت ده، په دې کې به موږ قرآن کریم لولو، ذکر به کوو، د قرآن کریم دورو ته به کینو. ځکه د سلف الصالحینو طریقه دا وایي سبقونه به طالبانو ته ویل، خو چې کله به رمضان راغی ټول درسونه به یې بند کړل، اوس د قرآن میاشت شروع شو.